د دې جنې نوم چې دی نو فاطمه ده او دا پاکستانۍ ده. دوی په کچه علاقه کې اوسېدی. د دې سره یوه مور هم وه او دوی به په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې ورچلې ټماټر او الوګان به راغستې وو. پاکستانو ته دا ویل چې زمونږ هېڅ څوک نشته، زما دا یوه لور ده د مور یې او زه یم او زما دا یوه لور ده، زمونږ هېڅ څوک نشته، زمونږ سره مدد وکړئ. نو پاکستاني هم ډېر زیات رحمدله دي. نو پاکستانو ورته ویل چې موږ به ستاسو سره مدد کوو، خو دا خپله لور چې ده نو دا به د ټیک ټاک او د فیسبوک نه لرې وساتې، دا به د دې نه لرې وساتې. موږ به ستاسو سره مدد کوو چې ستاسو څوک نشته نو ستاسو موږ یو، موږ به درسره مدد کوو، هېڅ مشکلات به درته نه وي. خو چې تاسو څه غواړئ موږ به درته درکوو او تاسو داسې چل وکړئ چې د دې ټیک ټاک نه او دې فیسبوک نه به لرې اوسئ او چې موږ به درسره مدد کوو. ملګرو پاکستانو چې دی نو دوی سره مدد کوو. دوی په کچه علاقه کې اوسېدي، دوی غریبه وړوکې غوندې کوټه وه، په هغه کې به دوی اوسېدل، دا مور او لور. دغه نه پس چې دی ملګرو نو دا فاطمه جنۍ چې ده نو د مور ولګېده او دی په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې به دې ویډیوګانې ورچلې. دغه نه په پټه باندې پاکستانو ته یو دا خبره وکړه چې موږ به د فیسبوک او د ټیک ټاک نه لرې اوسو، خو بل طرف ته دا کار کاوه چې فیسبوک او په ټیک ټاک باندې به ویډیوګانې ورچلې. چې کله هغه ورچلې که نه دوی په یوه ویډیو کې وویل چې موږ خپل نوي کور ته شیفټ شو، غټ ځای دی، غټ کور یې و او موږ هغه ته شیفټ شو، خپل ځای دی. نو پاکستاني هم ډېر زیات حیران شول څنګه چل دی چې دوی وویل چې زمونږ څوک نشته دی، زه یم او زما دا لور ده، زمونږ هېڅ څوک نشته دی او دوی چې دی نو اوس غټ کور دی. دغه نه پس چې پاکستانیان خبر شول که نه چې د جنۍ چې دی نو یو ورور دی، نو دوی پاکستاني هم ډېر زیات بیا حیران شول. هغه نه پس چې دی نو د جنۍ چې دی نو پلار هم دی. نو پاکستاني چې دی نو ډېر زیات حیران شول او دا جنۍ چې ده د دې سره به دا مور هم په ټیک ټاک باندې راتله، په فیسبوک باندې راتله، وایي زما د لور سره پیار کوئ او زما لور سپورټ کوي، دا خبرې به په مخه کولې. هغه نه پس چې دی نو پاکستاني بیا ورغلل که نه وایي تا زموږ سره دوکه وکړه او ته چې دی نو ډرامه بازه یې. دغه نه پس چې دی نو ستاسو ټوله فیملي ژوندی ده او ته موږ ته دروغ ویلې چې زه یم او زما لور ده. دغه نه پس چې دی پاکستانو ورته ویل چې موږ درسره کومه مدد کړی هغه شوی دی، خو ته چې دا نو دا لور دې د ټیک ټاک نه بچ کړه او ته چې دا نو دا ټیک ټاک چې ده نو د ټیک ټاک او په دې فیسبوک باندې مه راځه. دغه نه پس چې دی نو ویل ته خو موږ ته دروغ ویل چې ستا خاوند هم ژوندی دی او ستا چې دی نو یو زوی هم بل دی او ستا دغه لور هم ده او ستا ټوله فیملي ده، نو ویل تا موږ ته دروغ وویل که نه. دغه نه پس چې دی ملګرو نو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی چې ځکه چې دا جنۍ چې اوس ټیک ټاک ته راووته فحاشي به جوړه شي او ځکه چې پاکستاني چې دی نو هغه ورسره هم مدد وکړو. دوی د پاکستانو د مدد نه غلطه پیدا واخیستله ځکه دا جنۍ چې دی نو فاطمه نوم یې ده او دا په دې سوشل میډیا باندې اوس ډېره زیاته وایرل ده. که تاسو چېرته په ټیک ټاک پسې لاړ شئ نو په دې پسې به څوک ویډیو جوړوي. اصل مقصد د دې ویډیو دا دی که نه چې تاسو ته د دې اصلیت پته ولګي که نه تاسو به اوس وایئ چې دا پاکستاني پسې ولې ویډیو جوړوئ، هره جنۍ چې ده نو ټیک ټاک کوي نو ولې په دې جنۍ پسې ټیک ټاک باندې ویډیوګانې کېږي. اصل مقصد دا دی چې دې چې پاکستانو ته فریاد کړی او پاکستانو چې دی نو دې سره مدد کوو، د هغه باوجود چې دی نو دا خپله لور چې دی نو ټیک ټاک ته هم راویسته، فیسبوک ته هم راویسته. نو پاکستاني په دې باندې حیرانه شول. دوی ویل چې ما لور یو که نه دې خاوند هم د دې ښځې دی، دې یو زوی هم دی، د دې فاطمې نه مشر دی. ملګرو نو دې باندې پاکستان ډېر زیات غوسه شو چې تا زموږ سره زیاتې وکړو، تا زموږ سره موږ ته دروغ ویل، ته ډرامه بازه یې، ته چې دروغجنه یې، ځکه چې تا چې کومه خبره کوله نو موږ ستاسو سره مدد کوو، تا بیا هم خپله لور ټیک ټاک ته راویسته، ستا غټ خپل کور دی، یو دې زوی دی، یو چې دی نو خاوند هم دی. نو د هغه نه پس چې دی نو خلک ډېر زیات شاک شو او خلک ډېر زیات غوسه شو په دې باندې. اصل حقیقت دا و د دې ویډیو ملګرو فاطمه جنۍ چې دا تاسو په ټیک ټاک باندې یې په فیسبوک باندې به یې چې ډېره زیاته اوس وایرل ده په دې ورځو کې.